رنګ منګ مې سنولو ځای باندې ناسته وه هغې باندې وزن روان مطلب دا چې په اشنغر کې څونه ودونه شوي تا یو غوره هم نه ده پرېښې ده دله چې تپړق در کړی دی یاره چې کله مې قار کو اشتم بیا خو منډه بیا نه شوه والی زما ناسته زما پاسته زه په ناسته اوده کېدم به د ده وزن څونه دا 144 دي رحمان ګل څنګه یې؟ السلام علیکم صحت دې ښه دی؟ شکر دی خیر داسې پوچې به درته رغاړو اوسم اپریشن دې هم کړی دی او اول خو د اپریشن مبارک شه خیر مبارک خیر مبارک قدرمنو ډاکټر مشتاق اورکزی بیریټریک سرجن دی او زموږ د کلي اشنغر هم دی نو دله دلته رالم اپریشن یې پرون کړی دی او راغی ولخوانه څنګه یې؟ خیر مې شکر دی جی سال اول دی بس خیر خیریت دی وزن دې څونه وزن مې 117 117 180 44 144 جی جی ارور आवाजो کې 144 وزن دی دا ولی بس جی دغه هایټ په ورکوټ دی او بس دغه وجه نه دا ده چې د ما دغه نو مطلب رنګ منګ مې سنولو ځای باندې ناسته وه هغې باندې وزن روان مطلب دا چې په اشنغر کې څونه ودونه شوي تا یو غوره هم نه ده پرېښې ده نه جی داسې فنکشنونو ته نه یم تللی نو دا وزن دې ولې دونه زیات بس هغې دغه د فنکشنونو ته تللی نه یم خو د هغې دغه مې دغه کړي دي دا وګوره غلا راووته که نه دا راته ووایه چې کلي کې به ګرځېدې داسې زیات به نه ګرځېدم زیاتره په کور وې بس ټول وخت به کور باندې وم بس داسې دا راته ووایه چې د اپریشن ته څنګه دغه شی بېبې ته ویې چې بس کټونه دې مات کړه زه زویه که څه چلو که تا په خپله وېځم بس په خپل هم تنګ شوی یم سرجي لکه داسې وه چې هر یو دغه ډېر زیات مشکلاتو زما دغه څه مشکلات رحمان ګله بس زما سرجي داسې مشکلاتو چې بهر به چېرته تللی نه شم یو فنکشن ته به نه شم تللی زړه انسان دی که نه کور کې تنګ شي چېرته چې بهر ته وځي تاسو خو زموږ د معاشرې پته ده که نه چې هغوی خلکو ته څنګه ګوري ته په دې وزن کې چې لا بار وځې نو چې کوره پورې به واپس تلمه نو بیا به ډېر زیات مشکلات به بس دې مړه د خلکو له بس یو لوښې پکار چې دوی ورپورې وخاندي حالانکې په خپله به دونه خواري چې موله بس ښه ټماټر د اټې نه وروړي او ځان یې به قلقلا خان جوړ کړي په بل کې به بونه لټوي دا رب به جوړ کړي چا جوسه یو شان دي چا بل شان خدا هم ده چې بیا ګوره علاج هم شته دا خدا چې اوس خو به 2-3 میاشتې پس تا نه بیا شاهرخ خان جوړي دونه به نرې انشاءالله د خیره سره بس ډاکټر صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی ما سره دونه خواري وکړله ډېرې مینې راکړله ډېر ښایسته علاج یې راته وکړو ټول ټیم ته شکریه ادا کوم چې ډېر ښکلې دغه سره یې زما ټریټمنټ وکړو رحمان ګله په دې اپریشن کې ګوره خېټه سیرل نه که نه بس معمولي ټک ټکو شي او کار وشي جی بس همدغه شان بله غټه خبره دا ده چې اکثر موږ ته راملګري هم وایي داسې کمنټس کې هم راځي وایي ډاکټر صاحب پیسې ډېرې ویلي د ده نه ده سره په هغه اپریشن کې هم 3 لکه روپۍ دې ته پرېښي دي دونه کم یې ترې اغوستي دي او هغه به یې ترې اغوستي چې کم په دې باندې کم اوزار یا چې کم قسمه ضروري شي هغه قدرمنو ډاکټر مشتاق اورکزی صاحب یو بیریټریک سرجن دی او داسې قسمه خلک راځي هلته کې رور هم دی راشه که نه باچا د ده وزن څونه دا 144 دي او هایټ یې څومره دی قد 4 فوټه دی جی دا ستا نه کشر دی مشر دی مشر دی دنه ښه دله چې تپړق در کړی دی یاره چې کله مې قار کو اشتم بیا خو منډه بیا نه شوه والی ګزار بیا کو لکه تبر به ورسبو او لکه منډه نه شي والی وړو به اکثر تنګ کو نو بیا به پټ ورتلو غلی نو بیا ګیرول داسې بیا نه شو ګیرولی هغه به ترې تښتېدله کور کې به پوزیشن څنګه بس ناست بس پروت به و ګاډ کېنې ټایم الټا چې لږ به لاړی بیا به خرشېدو نو نه شو بتلی بس ټوله ورځ او شپه به کاټ کې ته لاړې او تا د علاج او تا قرض دار وکړو ډېر قرض مې کړی چې ما چې د خپل لمونځ او داس چې د دوا خو به راته وکړي که نه د ده کور کې به څه پوزیشن مله دا سړی خو اودس چردام هم نشي کولی نشي کولی چې څه برش خو خپل نو استنجار څه به په هغې څه زده کول ډېر زیات تکلیف د ژوند ته چې به تا کتل تا به ډېر زیات خفه کېدم جي ډېر زیات
لکه ډېر وګرځېدم قرضدار ما زه د خپل منځ اودس په شروع کړي یو ټیم به دوا راته وکړي که نه نو زه دې تکلیف نه بیا خدای وباسي موږ سرجي داسې کسانو ته لکه ډېر سوچ نه چې دې کس نه به موږ لکه ادار وغواړو که نه خو مجبوره شو موږ هغې کس ته ودرېدلو بس اوس د الله د ښه ده مخې ته د الله خیر راکړي آمین ثم آمین او په دې زلفانو دې راړو رڼا وانه چوله چې دا داسې دي دا سرجي زما ډېر زیات خوښ دي شوق مې دی لکه دوی ټول خو راته وایي چې لکه ته ځان دغه نه شې کولی خو زما ډېر زیات خوښ دی که نه زما هم ډېر خوښ دي خو دې صحافت کې لږ ګرانه شي که نه باور وکړه ډېر مې خوښي که او د دې خیال هم ساتې که نه یا بس اوس خو لا یو څو ورځې مې لږ پرېښي دي نو او دا راته چې داسې سنډ منډ وله ورکوې که نه کله کله وله ورکوو چې قدرمنو 30 کلن زما دا ورور دارچند مندړي سره تعلق ساتي قد 4 فټ وزن 144 ته رسېدلی او 2-3 میاشتې پس په دا وزن بالکل داسې شي لکه څنګه چې دغه لالا دی په قرضدار کړی په دغه اپریشن کې ډاکټر صاحب مونږ خپل حصه دوی سره اچولې ده او الله دې وکړي چې را روان 2-3 میاشتې پس د ښکلي ژوند وویني دی به بالکل منډې وایي او بیا که دې ساخوا روانې مانې کوي که نه ته به د نه مخکې تیز ورغلې بالکل ډېر احتیاط کوې لکه ګورې دې دغه هم ده که نه سرجي لکه چې څوک رانې وکړو پسې دی نه شم نو هغه مې ډېر خرابوي که نه ښار جوړدله ډېر ډېر زیاته غوسه راځي لکه اکثر ماشومان شي کور کې داسې څه دغه شي که نه غټ سړي ټوقي لیدلې دا قارجن خو هم شته نه لیدلې نه جي ټوقي خو یم خو دا نه چې غوسه م لکه داسې یم چې هر یو کار دې لږ سیټ کېږي که نه زه یم چې زه ورپاسم دا کار زه په خپله وکړم خو هلته مې وس مې نه راځي یو اخري تپوس دا کومه چې دې کې مشکلات تاسو چې وایره اوس اپریشن ضروري دی جی بس ډېر مشکلات سرجي چې یو شي زه تاسو ته نشم ویلی چې زما هر یو خبرې مشکلاتو زما ناسته زما پاسته زه په ناسته وده کېدم به زه به دونه حد له ډسټرب شم چې به ناست وم ما به ځان دلته تکیهګانې کېښودلې په ملاسته به زه تنګ شوم ما به چې زه اوس څه وکړم کومې طریقې سره زه څملم چې ما ته سکون سره خوب راشي بس بهر ته انا جان بس هر یو خبره زما مشکلاتو بس اوس د ډاکټر صاحب باندې ډېره مهرباني د هغوی چې اوس دا مشکل زما حل کو او مخې ته د الله خیر راکړي امین ثم امین یو جهان مننه خلا دې خله را اوستا هم ډېره مهرباني رور دې خدای هر چا له داسې وری لکه څنګه چې ته په کم چم به ګرځېدلې او د دې علاج دې کړی دی او انشاءالله لذي چې دې ښه وګرځي نو لالاګان څونه خوشحالېږي ښه دا پروګرام خو زموږ سر ته رسي داسې نارې چې غوندې کې شي که نه لکه بیا به مونږ دله راځو ښه جي انشاءالله بیا انشاءالله په یو ځای منډه وخو انشاءالله ولې نه بالکل الله دې لره او ژوندی اوسې ډېر عزتمن شي ډېر عزتمن شي